محمد بن قاسم درېمه برخه. د محمد بن قاسم د خپرونې مینوالو په تېره برخه کې مې دا وویل چې ابوالحسن بیرته راستون شو او عبدالله په خوښۍ د ابوالحسن او سلما نکاح وتړله. اوس به چې مخته څه وسوه هغه به واورو انشاءالله. 3 کاله وروسته ابوالحسن په ښار کې ځان ته یو ښکلی کور جوړ کړ. د کور مخ ته نږدې یو وړوکی جومات هم جوړ کړ. د ده د څه نورو دوستانو هم په همدې ښار کې کورونه جوړ کړل. د 5 کلونو په موده کې د ابوالحسن او طلحه په بلنه یو شمېر ځایي خلکو هم د اسلام دین قبول کړ. دوی د دغې کورنۍ ماشومانو ته یوه مدرسه هم جوړ کړه او طلحه ته یې د درس چارې وسپارلې. د عبدالله په مرسته د دوی سوداګري ډیره پراخه شوه. د واده په 2م کال سلما او ابوالحسن ته خدای جل جلاله یو زوی او په 4م کال یې یوه لور ورکړه. د زوی نوم یې خالد او د لور نوم ناهید کښېښود. په 10م کال کې یو بل زوی هم پیدا شو خو په 3 میاشتنۍ کې مړ شو. کله چې خالد 7 کلن او ناهید 15 کلن شو د سلما پلار عبدالله د موسمي تبې په وجه وفات شو. ابوالحسن ته خدای جل جلاله په دې دنیا هر څه ورکړي وو. له هغه سره د مال او دولت کمبود نه و. هغه له خپلې میرمنې او اولادونو سره بې کچه مینه درلوده خو د ده مینې دی په کور کې بندي نه شو کړی. هغه به هر کال د حج د فریضې ادا کولو لپاره اوږده او ستومانوونکي سمندري سفرونه کول. 5 ځلې افریقا او منځنۍ اسیا ته د جهاد د لښکر سره هم لاړ. هر ځل به چې د حج او د جهاد له سفر نه کور ته راستون شو له خپلو بچانو به یې د جګړې د زده کړې او علم ازموینې اخیستلې. خالد په خنجر وهلو، غشي ویشتلو، لامبو او آس غلولو کې د پلار په معیار برابر وخوت. ناهید هم په 12 کلنۍ کې غشي ویشتل او په یاغي اسونو سپرېدل زده کړل. په لیک او لوست کې هم طلحه د دې ذهنیت ته حیران. د راجا سره د ابوالحسن اړیکې ډیرې ښې وې. د راجا میرمن ملکه د سلما سهلي وه. هغې په اونۍ کې یو یا 2 ځله خامخا ګاډي وراستوله او مور او لور به یې شاهي ماڼۍ ته وروغوښتل. شهزادګۍ له ناهید سره دومره روږدې شوې وه چې کله کله به پخپله هم د ابوالحسن کور ته ورغله. شهزاده له خالد نه 4 کاله مشر و خو بیا هم هغه ته په هر څه کې خالد یو نمونه ځوان و او د هغه تقلید به یې کوه. یوه ورځ دلیپ سنګ راجا ته د خالد د جنگي مهارتونو او کمالونو ستاینه وکړه. راجا وپوښتل آیا هغه به زموږ د شهزاده مقابله وکړی شي؟ دلیپ سنګ وویل عزتمن باچا، زموږ شهزاده په نازونو کې لوی شوی او هغه د یو مجاهد او سپاهي زوی دی. راجا خو هغه لا وړوکی دی. دلیپ سنګ ورته وویل باچا صاحب که عربي میندو په وړکتوب کې خپل زامن داسې نه وای روزلی اوس به دوی نیمه دنیا نه وای فتح کړې. ما اوریدلی دي چې عربي میندې په 14 کلنۍ کې خپل زامن جګړې ته لیږي. راجا پوښتنه وکړه خالد څو کلن دی؟ دلیپ سنګ شاید 12 کلن وي. راجا اخر په هغه ماشومانو کې څه ښېګڼه ده چې زموږ په بچیانو کې نشته؟ دلیپ سنګ باچا صاحب که بده نه منې نو یو عرض کوم. راجا ووایه. دلیپ سنګ زموږ او دوی ترمنځ یو ژور توپیر شته. موږ بې شمېره خدایان منو. پر دې علاوه له هر هغه ځواک نه چې موږ ویریږو هغه هم خدای منو. مثلا که موږ په لاره کې کوم لوی کمر مخې ته راشي نو موږ د خپل ځواک او حوصلې له ازمویلو ډډه کوو او هغه هم خپل خدای جل جلاله منو او عبادت یې پیل کوو. خو هغوی یوازې خدای جل جلاله مني او له هغه پرته د نړۍ د لوی نه لوی قوت په وړاندې سرټیټي ګناه بولي. همدارنګه دوی په دې عقیده دي چې انسان مړ شي فنا کیږي نه بلکې له مرګه وروسته د هغه بل ژوند پیل کیږي. ابوالحسن یوه ورځ ماته وویل چې د دوی د لښکرو یو شمېر قمندانان حضرت خالد بن ولید چې د شام په لور حمله وکړه د شام والي ورته ولیکل چې ته د غره سره جنګوې ستا 40,000 پوځ په مقابل کې له ما سره 2.5 لکه داسې پوځ دی چې په ښو وسلو سمبال دی. حضرت خالد په ځواب کې ورته ولیکل ما ته ستا د زور او پوځي توان معلومات شته خو ستا له پوځ سره چې څومره د ژوندي اوسېدو هیله ده تر هغه زیاته زما د پوځ له مرګ سره مینه ده. راجا دلیپ سنګ زه غواړم چې د شهزاده پوځي روزنه ابوالحسن ته وسپارم. ته له هغه سره ووینه که هغه دغه خدمت ومني نو زه به یې ښه تنخوا ورکړم. دلیپ سنګ چې ابوالحسن ته خبره وکړه هغه په خوښۍ دغه خدمت قبول کړ خو د تنخوا له اخیستلو نه یې انکار وکړ. له 2 کالو روزنې وروسته ابوالحسن راجا ته وویل نور ستا زوی په جنگي مهارتونو کې د دې هیواد د ښو ځوانانو مقابله کولی شي. راجا وویل آیا زما زوی په غشو ویشتلو کې او آس غلولو کې د خالد سیالي کولی شي؟ ابوالحسن ځواب ورکړ خالد په داسې عمر کې آس غلول او غشي ویشتل زده کول چې شهزاده له نانځک سره لوبې کولې
هغه په داسې عمر کې د آس په شا سپرېدل زده کړي دي چې شهزاده به د غلامانو په اوږو سپورو. خالد فطرتن یو عسکر او پوځي دی او ستا زوی بیا فطرتن یو شهزاده. راجا زما زوی په توره وهلو کې څنګه دی؟ ابوالحسن هغه په عمر کې تر خالد مشر دی، مټې هم تر هغه مضبوطې دي. ما د دواړو مقابله نه ده لیدلې، خو زما په ګمان شهزاده تر خالد توره ښه څرخولی شي. راجا خپل زوی راوغوښت، ترې ویې پوښتل شهزاده ته د خپل استاد له زوی سره په توره چلولو کې سیالي ته تیار یې؟ شهزاده ځواب ورکړ نه پلارجانه، هغه زما کشر ورور دی، که زه مات شم نو وبه شرمېږم او که هغه مات کړم هم زه پرې شرمېږم. د خپرونې مینوالو، د ابوالحسن د واده 18 کاله تیر شوي وو. خالد 14 کلن او ناهید 14 کلن شوي وو. د ولید د خلافت په پیلېدو سره مسلمانانو نوي بریالیتوبونه پیل کړ. یو ورځ د سند سوداګرو کښتۍ راغله، له هغوی سره د عمان یو عیسوي هم و. د سند سوداګرو د جزیرې عربو ته په ترکستان او شمالي افریقا کې د مسلمانانو د پرمختګونو کیسې وکړې. نوموړي عیسوي د هغوی خبرې ټولې تایید کړې. ابوالحسن او د څو ملګري د حج لپاره تیار وو. اوس له دوی سره په حج برسیره په جهاد کې د ګډون مینه او جذبه هم ملګرې شوې وه. راجا له بهر نه د راغلو سوداګرو له خولې د اسلامي خلافت د فتحو کیسې ډېرې په مینه واورېدې. د مسلمانانو د نویو صوبو په اورېدو ابوالحسن راوغوښت. د مسلمانانو د خلیفه او د عراق د والي لپاره یې د سرو زرو او جواهرو څو سوغاتونه ورکړل او له هغه یې وغوښتل چې د دغه سوغاتونه ورسوي. ابوالحسن ورته وویل زه په خوښۍ ستا تحفې هغوی ته وروړم. د سند سوداګرو خپل مالونه وپلورل، نوي مالونه یې واخیستل او بیرته ستانه شول. د دوی له تګ نه څو ورځې وروسته ابوالحسن او د ده ملګري د حج سفر ته تیار شول. په دغه کال د حج د سفر لپاره تر نورو کلونو زیات خلک تیار شول. طلحه او 3 نور عرب د کورنیو د سرپرستۍ لپاره پاتې شول. ځینې عربو خپل وړوکي ماشومان هم طلحه ته پرېښودل او میرمنې یې هم د حج لپاره تیارې کړې او ځینو بیا میرمنې او اولادونه پرېښودل او په خپله سفر ته تیار شول. ابوالحسن اراده کړې وه چې خپله میرمن او بچیان هم له ځان سره بوځي، خو د سفر نه 3 ورځې وړاندې سلمان اصحابه ناروغه شوه او د ده دغه اراده بدله کړه. خالد د شاهین د هغه بچي په څیر چې نوی یې وزر ورسیږي او له ځالې څخه وتلو ته وزر ټپوي په جهاد کې ګډون ته ناکرار و. خو د مور ناروغۍ په کور کې پاته کېدو ته مجبور کړ. ابوالحسن وعده ورکړه چې له حج نه تر راستنېدو وروسته به یې د عربو سیل ته بیایي. د رخصتۍ په ورځ د سلما سخته تبه وه. هغه د زیات درد او زحمت سره په بستره کې پاتې نه شوه. له خاوند سره د خدای پامنۍ نه وړاندې یې په ډېر عذر هغه ته وویل ګوره زه بالکل روغ یم، ما در سره بوزه، خپله وعده ترسره کړه. ابوالحسن خفه شو، ورته یې وویل نه سلما، په کښتۍ کې به موسمي تبه ته ډېره وځوروي، چې کله روغه شې په یو ځل به دې خامخا را سره بیایم. وګوره دا دی خالد او ناهید هم ستا د خدمت په خاطر پرېږدم، طلحه به هم په تاسو پام کوي. د هغې په سترګو کې اوښکې ډنډې شوې. وویل نه نه، ما خامخا دا ځل در سره بوځئ، زه د سفر ټولې ستونزې زغملی شم. ابوالحسن ورته ویل سلما ضد مه کوه، وګوره رګونه دې څومره تیز ورځي، له تبې نه دې بدن سور دی، تا هیڅکله هم سمندري سفر نه دی کړی، زه زر بیرته راستنېږم. سلما وویل نه نه، ګوره ما ته دا ځل داسې ښکاري چې ستا سفر به ډېر اوږد سي او زه ښایي ستا ډېر انتظار ونه کړی شم. ابوالحسن په څېره د غم سیوری پرېوت. ځواب یې ورکړ سلما ته ژاړې، ما څو کاله وړاندې درته ویلي وو چې مسلمانې میرمنې د غازیانو رخصتېدلو په وخت کې اوښکې نه تویوي. دغو الفاظو په سلما د جادو اثر وکړ. اوښکې یې پاکې کړې او د مسکا هڅه یې وکړه. وویل زما د خفګان سبب دا نه دی چې ته ځې، بلکې دا دی چې ما پرېږدې او ځې. که تا یو ځل د جهاد ډګر ته بیولې وای، بیا به دې د کمزورۍ پیغور نه وای راکړی. زه له تا سره د غشو په باران کې درېدلی شم، خو ستا د راتګ په انتظار هر سهار او ماښام بام ته ختل او د سمندر لارې څارل راته له زغم نه وتلي ښکاري. ابوالحسن ځواب ورکړ همدغه صبر د میرمنو جهاد دی. کوم کار چې میړونه د جګړې په ډګر کې نشي کولی، میرمنې یې په کور کې کولی شي. میندې خالد رضی الله عنه او مسنا نشي کېدای، خو د هغوی میندې کېدای شي. نن زموږ سپاهیان له کورونو نه ډېر لرې جګړې کوي او د دوی ارادې هغه ښځې مضبوطه ساتي چې په کورونو کې د مور، خور او میرمن په نامه خپلې ذمهوارۍ ترسره کوي. د همدوی په اعتماد هغه د مقابلې په ډګر کې یوازې د جهاد په اندېښنه کې وي.
په دې اندېښنه کې نه وي چې کور کې به ماشومان او واړه ورونه او خویندې بې سرپرسته وي. سلما ته ووایه آیا هغه مجاهد به په ډاډه زړه مقابلې ته تیار شي چې میرمن یې په ژړا خدای پامانۍ ورسره وکړي او د ده په خیال کې راشي چې اوس به مې میرمن له ژړا ړنده شوې وي او ماشومان به مې کله په کوڅو کې ګرځي پر ځان زه راستون نه شوم نو د عرب د نورو میندو په څېر به خالد جهاد ته نه لیټې. سلما جواب ورکړ ته باور وکړه لکه ته چې ځان د خالد لپاره بد پلار نشې منلی همدغسې زه ځان د هغه لپاره بده مور نشم کیدی. ماښام د ابوالحسن دوی کښتۍ روانه شوه. سلما د ناهید سره په بام ولاړه وه او د سمندر په لوري یې کتل. له صبر سره بیا هم په سترګو کې اوښکې راوخوټېدې. ناهید وویل مورجانې تا مې له پلار سره وعده کړې چې موږ د دوی په وړاندې اوښکې نه تویوو. سلما اوښکې پاکې کړې او ځواب یې ورکړ لورې کاشکې دا زما د وس خبره وای ستا د پلار په باب زما زړه ډیر نازک دی. سلما دا وویل او کښېنسته. ناهید د هغې لاس ونیو ویل مورجانې ستا تر اوسه پورې ته به ده راځه په بستره کې سمله. سراندیب په دربار کې پاچا د سراندیب په تخت ناسو. د تخت شي او ګین لوري ته په ابنوسي کرسي څو سرداران هم د خپلو مرتبو او حیثیت په اندازه په ترتیب ناستو. د باچا ښي خواته لومړی او دوهمه څوکۍ د راجا کمار او دیرام وې. راجکمار یو ښکلی او باروعبه زلمی و. د کرسۍ شاته په دوو کتارو کې څو نور منصبداران لاس په نامه ولاړ وو. خاص خدمتګاران دربار ته ننوتل او د رسمي آدابو له پرځای کولو وروسته یې وویل قدرمن باچا دلیپ سنګ په دربار کې د حاضرېدو اجازه غواړي. راجا په پریشانۍ پوښتنه وکړه دلیپ سنګ راغی؟ ابوالحسن او نور ملګري یې څه شول؟ خدمتګار وویل عزتمنه له هغه سره نور څوک نشته یوازې یو عرب ځوان ورسره دی هغه هم ستا په حضور د مشرف کېدو اجازه غواړي. راجا په ناکرارۍ وویل زر کوه رایې وله. د خدمتګار له وتلو نه لږ ځنډ وروسته دلیپ سنګ له یو 22 کلن زلمي سره په دربار کې حاضر شو. د دلیپ سنګ په لاس کې یو د سپینو زرو پتنوس و چې په هغه کې یو طلایي ډوبلی او یو خنجر او د خنجر دسته په ګرانبیه جواهرو او غمیو ښکلی و. دلیپ سنګ له دروازې نه در تخته پورې 3 ځایه په ملا خم شو او بیا وړاندې شو. د راجا په مخ کې یې پتنوس کښېښود او بیرته شاته لاس په نامه ودرېد. خو د راجا ولی عهد او دربار د نور حاضرین نظر په ځوان نښتی و. دا د بیابان د اوسېدونکو عربو د ترقۍ دور و. د مسلمانانو د فتح لښکرو په مقابل کې د کفر د ځواکونو پخوانۍ مضبوطو کلاګانې او سنګرونه یو په بل پسې ماتېدل او د کفر لښکرې یو زوروري څپې په مخه اخیستې وو. په ترکستان، ارمنستان او شمالي افریقا کې د غازیانو اسونه مخ په وړاندې ځغلېدل. د فتح یوه څپه په ختیځ کې تر مکران پورې را رسېدلې وه او دا هغه زمانه وه چې د عربو ګاونډیو د دوی د هر یوه په تندي کې د سکندر بخت د ارسطو هوښیاري او د سلیمان جلال او وقار په لیدو رژده شوي وو. د ځمکې پر سر دغه وروسته پاتې قوم د اسلام په برکت د ترقۍ او عزت هغو څوکو ته اوچت شوي وو چې تر اوسه پرې د بل ولس په نصیب کې نشته. د سیلون سراندیب د راجا په دربار کې هغه ځوان ولاړ و چې پلرونه یې د یرموک او قادسیې په جنګونو کې د ختیځ او لویدیځ د 2 لویو پاچاهیو عظمت له خاورو سره برابر کړی و. هغه د هغسې زلمیانو څخه و چې د څېرې په لیدو یې د سیرت او اخلاقو د پوښتنې حاجت نه پاتې کېږي. راجا او نور درباریان د هغه په لیدو د ده په ظاهري او باطني ښکلا او ښېګڼو اعتراف کوه. هغه په بې پروایي ګامونه واخیستل او وړاندې ولاړ. د هغه په سترګو کې پر ځان د اعتماد نور ځلېده. بیا یې شونډې ورپېدې او ټول محفل غوږ شو. تر ښې شېبې پورې د راجا او نورو درباریانو په غوږونو کې د السلام علیکم الفاظ وکړنګېدل. راجکمار ځوان ته لاس ورکړ او ستړي مشې ورته وویل. نورو درباریانو هم د دربار دستور ته شا کړه او یوه په نوبت هغه ته لاسونه ورکړل او مصافحه یې ورسره وکړه. راجکمار هغه له ځان سره نږدې کښېناوه او په ګډ ماته عربي خبرې ورسره پیل کړې. ستا نوم څه دی؟ ځوان: زبیر. راجکمار له کومه ځایه راغلی؟ زبیر: له بصرې نه. راجکمار: د ابوالحسن او انډیوالانو یې څه درک معلوم شو؟ زبیر: نه، زه بیریږم چې هغوی ته به په لارې کې څه پیښه نه وي شوې. د راجکمار په څېره مایوسي وغوړېده. راجا تر یو څه ځنډ دا پرېکړه نه شوی کولی چې د راجکمار په خبرو به غوسه شي او که خوښ.
درباریانو د تخت پر ځای د راجکمار او عرب ځوان په لور سترګې اړولې وې او د راجا لپاره نوې خبره وه، خو د خپل ایکي یوازې زوی په ګوډه ماته عربي د هغه درباریانو د بې پروایي ترخه هېرول. بالاخره یې عرب ځوان ته وویل زه ستاسو په لیدو ډېر خوښ یم. زبیر ځواب ورکړ مننه. د سراندیب باچا موږ خلیفه او د عراق والی سلام وایي. هغه دغه جمله نیمه په عربي او نیمه د سراندیب په ژبه ادا کړه. راجا او شهزاده ومسکل او د دوی د مسکا په لیدو درباریانو په زوره زوره وخندل. راجا ترې وپوښتل تا زموږ ژبه چیرته زده کړې؟ زبیر دلیپ سنګ ته وکتل او وویل دی زما استاد دی. راجا او درباریانو د لومړي ځل لپاره دلیپ سنګ ته ور وکتل. راجا ورته وویل ای دلیپه د ابوالحسن څه درک معلوم نشو؟ دلیپ باداره 60 کال زموږ یوه کښتۍ هم د عربو یوه بندر ته هم نه ده رسېدلې. په بصره، مدینه، مکه او دمشق د هغوی یو نه یو خپلوان و، خو ټول وویل چې 60 کال ابوالحسن حج ته نه دی راغلی. په بیرته راستنېدو کې مې په هر بندر کې پوښتنه وکړه، خو داسې ښکاري چې د سیند ساحل ته نږدې د دوی کښتۍ کومه پیښه شوې وي. تاسې چې د دمشق د باچا او عراق د والي لپاره څه سوغاتونه استولي وو هغه هم نه دي رسېدلي. بیا هم هغوی ستا مننه وکړه، ما د هغوی لخوا تاسو ته دغه سوغاتونه راوړي دي. په دې طلایي ډبلي کې یو غمی دی د دمشق باچا تاسو ته راستولی او دا خنجر د عراق والی راستولی. پر دې سربیره مې 8 عربي اسونه هم راوستي، 4 سپین اسونه باچا را لیږلي او 4 مشکي د عراق والی. هغه مې شاهد ته ویلې ته ورسول. راجا ورټیټ شو، ډبله یې اوچت کړ، سر یې خلاص کړ، ځلېدونکی غمی یې ولید، بیا یې خنجر اوچت کړ او د موټي ستاینه یې وکړه. بیا یې دواړه سوغاتونه راجکمار ته ونږدې کړل او ویل وګوره شهزاده دا د هغه باچا سوغاتونه دي چې اوسپنه یې هر ډول اوسپنه پرې کوي او چې د باچاهۍ په قملورو کې یې ډېر غرونه، ډېر سمندرونه او ډېر سیندونه دي. پوځیانو ته یې پخې کلاګانې د خاورو جنګړې ښکاري او پر آس سپاره له سمندرونو نه پورې وځي. او دا خنجر ماته د عراق والی راستولی، هغه والی چې لوی لوی پاچاهان د نامه له اورېدو سره لړزیږي. راجکمار په کوم چرت کې ډوبو، هغه دا دواړه تحفې واخیستلې، په بې پروایي یې وکتلې او وزیر ته یې ورکړې. دغه سوغاتونه چې د سراندیپ راجا ته د ځمکې د سر د ټولو خزانو نه ګران بیه وو، په ټول دربار کې لاس په لاس وګرځېدل او ټولو یې ستاینه وکړه. بیرته راجا ته راغلل. راجا به کله ډبلی اوچت کړ او په لاسو کې به یې واړوه او کله به یې خنجر په زر زر وکاته. بالاخره یې زبیر ته وویل زړه مې غواړي په خپلو سترګو ستاسو باچا ووینم. زبیر وویل زموږ څوک باچا نشته. باچا وخندل او وویل ابوالحسن همداسې ویل چې مسلمانان څوک باچا کوي نه. هغه بیچاره څومره ښه سړی و، د تورې یار، د وعدې پابند، د هغه لور به څومره خفه شي او هغه عبدالرحمن او یوسف څومره شریف خلک و. بګوان خدای پوهیږي د دوی خبر په اورېدو به د بالبچ څه حال وي. تاسو د هغوی کورنۍ لیدلې؟ زبیر نه صاحب، زه سیده دلته راغلی یم. زبیر له خپل جیب نه یو لیک راویست، راجا ته یې وړاندې کړ او ویل دا لیک د بصرې حاکم را کړی دی. د محمد بن قاسم د خپرونې مینوالو، دا خپرونه ما محسن احسان چمتو او تاسو ته وړاندې کړه. دا چې په راتلونکي کې څه وسول انشاء الله په بل خپرونه کې به یې واورو. تر بیا د الله جل جلاله په امان. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.